قاري صاحب محترم بس راغلو نو مجلس هم سره وکړ ډېر ښه وخت او بس ستا په اجازه به زه لاړ شم درنه الله خوشحاله د راتګ مېلمانۍ مننه خو که پاتې شوی یو ډېر به ښه اوس بس 2 شپې موږ کړلې ښه ټایم هم تېر کړ بس زه به اوس درنه لاړ شم خو یو بل مشکل و زموږ یو ملګری دی یتیم دی بیچاره بس موږ غواړو چې ځواني خرابه نه شي او په یو رشته ورته وکړو او چې کوم ځای کې د رشته وګورو دا پکې بس خبرې لټې چې دا جنې داسې ده دا کوم او دا نه کومه او بس دا به تا ته راولېږو که تاسو لږ څه نصیحت وکړئ ستاسو خبره پرې اغېزه وکړي راویلېږئ انشاءالله موږ خدمت کوو هر وخت زه کور کې مهرباني انشاءالله بس سبا ته به هغه زه راولېږم او اوس ستا په اجازه باندې زه به بس خوښه دی نو خوشحاله دي چې پاتې ښه جمیله خانه تا ته چې خلک رشتې ته لاړ شي ملګري دي داسې فامیل دی که نه نو ته پکې ډېر لانجې لټوې دا جنۍ داسې دا هغسې د هغې بېچارهګانو دومره زحمت ویستلی تا ته خبرې جوړه کړي اخر ولې ته داسې لانجې لټې کړې ګوره قایص محترم خبره صحیح ده هر څوک غواړي چې خپل رور ته خپل زوی ته یا خپل ځان ته داسې یو جنۍ وکړي چې هغه د عزت کورنۍ ښه کورنۍ عزتداره کورنۍ نو چې ما ته څوک هم کوي او کله زه د خپلوان نه یار دوست نه چم ګاونډ کې خلکو نه پوښتنه د هغې په اړه وکړم نو ټول منفي فکر راکوي چې د ده مور صحیح نه ده او د جنۍ صحیح نه ده او د ده پلار صحیح نه دی نو زه خپله د عزت خاوند یم او زه غواړم د عزت کورنۍ کې کور جوړ کړم که نه داسې نه نو زه درته څنګه ښکارم تاسو ماشاءالله ښه ښکارئ د عزت خاوند دی کاري صاحب داسې خبرې ولې کوئ نو غوښتل مې چې ما ته خپلو کې خپلولي وکړو نو ډېره به ښه وي یوه لور مې ده تحصیل هم کړی دی او ماشاءالله ته راته سنګینه له ښکاري به درکړم که بیا ما سره اوسېږي او که خپل کور کې اوسېږي ستا خوښه ده خبره خو مو ښه وکړه په ګل بدله ده قسمت خبره ده زه په انشاءالله مشوره وکړم او بیا به تاسو ته احوال درکړم بس بیخي صحیح ده مصباح قاري صاحب پېژنې کوم یو قاري صاحب شجاع قاري صاحب څه دی پېژنم د هغه لور ده او ما ته خو هغه ډېر دروند او شریف سړی ښکاري زه وایم چې خپل لور سره وکړم او هغه لور یې زه وکړم څنګه دی خو نه ما هغه ظالمه دومره خراب خلک دي هغه جومات کې اچولی نه دي هغه هم ورکړې کله راځي هغه وجرې له پېښې شپه ورکړې کوي دا څه وایي نو مطلب صحیح خلک نه دي نه صحیح نه دي ښه ځکه ما هغه ګاونډی نه دي هغې نه مې پوښتنه وکړه نو د دې کاري صاحب فیملي په اړه یې چې ښه نظر را نه کړ صحیح ویل که ښه مطلب تېر شو دي تېر شه دی ورکې که څه کوي السلام علیکم څنګه صاحب ښې جوړې صاحب ښه ده ته چېرته لاړې بیخي غیب شولې څنګه چل دی که څه مشوره دې ونه کړه یاره کاري صاحب ما چې د یار دوست نه او چم ګاونډ کې پوښتنه وکړه نو ستاسو په اړه یې څه ښه نظر را نه کړ او نه یې ستاسو د لور په اړه په دې خاطر بس زه هم غلی شوم قسمت به مو نه و نو ګوره بچي هغه ورځ که ما تا ته ویلی وې چې د خلکو خبرو پسې مه ګرځه خپل ژوند په خپله جوړ کړه زه پوهېدم چې تا نه منله ته خبرې د څه نه زما بیخي لور شته نه خو تا ته به د کلو خلکو څه ویلي چې د کاري صاحب لور داسې د کاري صاحب لور هغسې او چونکې زما بیخي لور شته نه ما تا ته دا احساس درکولو چې د خلکو خبرو پسې مه ګرځه خپل ژوند په خپله جوړ کړه ښځه خیر زه به ورته دعا کوم چې الله یو ښکلې کورنۍ درکړي خدای په امان